بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمن دوستانو، په دې هیله یم چې ټول روغ جوړ اوسئ. نن په ایلسټریټور کې زموږ او ستاسې څلورم درس ده او په دغه درس کې غواړم چې په کټ کاپي پیسټ او همدا ډول دغه شیپس یا آبجکټس باندې نور هم کار وکړم. موږ سره چې کوم شیپونه دغلته دي هغه یوازې ریکټنګل نه ده، دلته ځینې نور شیپونه هم موږ تاسې لرو. تېر درس کې خو موږ وویل چې ریکټنګل دلته لرو، ایم یې چې دی شارټکټ دی. کله چې موږ ریکټنګل سلیکټوو یا ایم بټنه په کیبورډ کې پریس کوو دغه ټول موږ سره انتخابیږي. لیفټ کلیک سره موږ کولی شو چې دغه ریکټنګل څنګه کړو، ځان ته ډرا کړو او کریټ یې کړو. کله چې موږ تاسې یو شیپ کریټ کوو د دې په څنګ کې اول به زه د دې فل سپین ته واړوم یا فرض کړئ یو بل رنګ ته یې اړوم، شین رنګ ته به یې واړوم. د دې په شاوخوا کې موږ سره ځینې خبرې نور هم شته. لومړۍ خبره خو دا ده که زه غواړم دې کې تغییر راولم، روټیټ یې کړمه، نو دلته زه راځمه، درېږم او لیفټ کلیک سره زه دا روټیټ کولی شم. هر څومره اندازه کې چې زموږ ضرورت وي موږ دا په هماغه اندازه کولی شو چې روټیټ یې کړو. خو که چېرته غواړم چې زه دا د 90 درجو په اندازه یو ځل روټیټ کړم نو زه بیا دلته درېږم، له دې څخه وروسته شیفټ لیفټ کلیک پریس نیسم. ګورئ دوستانو اوس دا موږ سره چې لږ لږ نه روټیټ کېږي بلکې د 90 درجو یا 80 درجو په اندازه باندې دا موږ څنګه کولی شو روټیټ کولی شو. که چېرته شیفټ ونه نیسو نو سمپل بیا کولی شو چې هر څومره ضرورت وي په هماغه اندازه یې موږ او تاسې روټیټ کړو. بل کار دوستانو چې دلته موږ کولی شو هغه دا ده چې زه کله دلته راشم، دلته موږ سره دغه کم ډاټس چې ښکاري که په دې لیفټ کلیک سره زه دا راښکته کړمه ګورې تغییرات پکې راځي، ریکټنګل نه دغه ډول یو شیپ جوړیږي. نو دا کار هم موږ او تاسې د دغه ډاټس په واسطه باندې کولی شو. دغه اپشنونه موږ په هر ډول شیپ کې لرو. که زه چېرته راشم د ریکټنګل په عوض باندې راونډډ ریکټنګل ټول انتخاب کړم او زه دا دلته ډرا کړم، چې کله زه دا ډرا کوم ګورئ دغه ډاټس ما سره دلته هم شته، خو دا ټولو کې یو ډول نه وي. زه په راتلونکي نور شیپونو کې تاسو ته ښایم چې هر ځای کې دا ډاټس فرق کوي. ګورئ دغه ډول زه تغییر په دې کې راوستی شم. کله چې زه دغه سطحې ته ورسېږم چې ماته سور خط ښکاره شي نو دا په دې معنا چې له دې نه زیات تغییر په دې کې موږ نشو راوستلی. زه سلیکشن ټول راخلم او تر دې وروسته زه راځم دا هم دلته څنګه کوم، دلته یې ځای په ځای کوم او دلته یې پرېږدم. بل موږ سره بل شیپ چې دلته ده هغه الیپس ده. ګورئ زه چې کله لیفټ کلیک راخلم په دغه ډول یو الیپس زه کولی شم چې ډرا یې کړم. هرې خوا ته چې زما خوښه وي په هر اندازه چې زما خوښه وي زه یې ډرا کولی شم. خو که چېرته بیا زه وغواړم چې زه په دغه شکل باندې یو الیپس ډرا کړم چې ټول په یوه اندازه اوسېږي، بیا یې شیفټ لیفټ کلیک سره زه دا کار کوم. ګورئ په یوه اندازه ټول ډرا کېږي. اوس داسې نه دی چې هرې خوا ته زما زړه و په هماغه شکل باندې ما ډرا کولی شو، نه، دا له هرې خوا څخه په یوه اندازه به یې تاسې کولی شئ چې څنګه یې کوئ ډرا یې کوئ. چې کله مو دغه کار وکړه زه چې له کنټرول بټنه پریس نیسم له هغې څخه وروسته دلته ما سره ډاټس ښکاري. که زه له کنټرول بټنه پرېږدم نو دا ډاټس څنګه کېږي ورکېږي. دا ډاټس موږ سره څه کار کوي، زه دغه شیپ انتخابوم، دغه آبجکټ انتخابوم، دغه شکل انتخابوم، له دې څخه وروسته کنټرول بټنه پریس نیسم. دا ډاټس چې ما سره ښکاري لیفټ کلیک سره زه دا ډاټس کې تغییرات هم راوستلی شم. هر ځای کې چې ستاسې خوښه وه تاسې دا ایښودلی شئ. خو زه داسې تغییر نه غواړم چې پکې راولم. زه داسې وایم چې دا په دې کې دلته دا څه ورته انتخابوم چې له دې څخه نه په دې شیپ کې موږ سره دا کار ونه کړي. زه راځم یو بل شیپس اخلم. فرض کړه زه راځم پولیګان اخلم. چې کله پولیګان مې راواخیست زه دا څنګه کوم، شیفټ سره زه دا پولیګان ډرا کوم په دغه اندازه. چې کله دا ما ډرا کړه تر دې وروسته زه راځم سلیکشن ټول راخلم، دا دلته پرېږدم او بیا کنټرول بټنه نیسم. ګورئ زما هدف دلته دغه ډاټس کیدای شي دغه شکل کې زه تغییر اوس راولم. هر یو ډاټ شو تاسې راخلی او په دې شکل یې فرض کړه زه تغییر پکې راولم. ما سره مخکې څه ډول و اوس څه ډول شو. همدا ډول که زه دا ورته انتخاب کړم کنټرول بټنه چې زه تر څو ما نه نیولی ډاټس ماته نه ښکاري. کله چې زه کنټرول بټنه ونیسم بیا ماته ډاټس ښکاري. اوس کولی شم چې په دغه شیپ کې په خپله خوښه باندې څه وکړم تغییرات راولم. نو په دغه ترتیب باندې موږ او تاسې شیپس کې تغییر راوستلی شو. فرض کړه بل موږ سره دلته سټار ده، صحیح ده، زه به داسې کار وکړم سلیکشن ټول راخلم د هغې څخه وروسته زه دا ټول انتخابوم.
چې مکمل سلیکشن ما سره وشي. له دې وروسته چې سلیکشن ما سره وشو زه ډیلیټ پریس کوم، دا ټول موږ سره څنګه کېږي ډیلیټ کېږي. اوس داسې کار کوم، زه به اوس یو بل شیپ دلته انتخاب کوم. فرض کړه زه راځم سټار انتخابوم. کله چې ما سټار انتخاب کړ ګورئ دوستانو دا ما سره څنګه ده سټار ده. لیفت کلیک به موږ پریس نیسو په کیبورډ کې چې موږ سره کوم اپ ایرو کی، ډاون ایرو کی، رائټ او لیفت ایرو کی دی. که زه چېرته اپ ایرو کی وهمه نو دا موږ سره څنګه کوي دغه سټار چې دی یو خانه په دغه سټار کې څنګه کېږي اضافه کېږي. ګورې ما سره اوس دا دغه ډول یو سټار شو. دا سټار دې کې چې کومې خانې ما اضافه کړلې دغه په دغه شکل دا کم زاویې چې پکې اضافه شوي دي دا ما د ایروکی په واسطه اضافه کړ. په اصل کې دا شیپ خو ما سره په دغه ډول باندې دی. ګورې زه دا کلیک کوم دا شیپ ما سره په دغه ډول باندې و. دې کې اوس ولې تغییر راغلی دی؟ ځکه تغییر راغی چې دغه شیپ کې ما د زاویې یا د څنډې زیاتې کړلې. خو زه داسې کار کوم چې تاسو ته دا واضح ښکاره شي. زه به دا ټول انتخاب کوم او دا به څنګه کوم ډیلیټ به یې کوم. دوباره راځم چېرته سټار ته راځم. فرض کړه زه دا ځل دا سټار انتخابوم او دلته دا سټار څنګه دی ډرا کوم. زه ورته وایم د دې سټار چې دی دغه کم څنډې او زاویې چې دي دا ډېرې دي دا کموم. نو ډاون ایرو کی وهمه ګورې دا څنګه موږ سره کم شو. اوس څلور خواو ته موږ تاسو سره دا څنډې لري. اوس ګورې دریو خواو ته لري. که زه اپ ایرو کی وهم ګورې په دغه شکل سره موږ تاسې کولی شو چې تغییر پکې راولو او د یو سټار څخه فرض مثال داسې یو ترتیب موږ ځان ته څنګه کړو جوړ کړو. بیا کولی شو چې دې ته یو رنګ موږ هم ورکړو. ګورې دې ته رنګ هم ما ور اضافه کړلو. اوس چې کله دغه کار ما وکړه دا خو له دې ځایه روټیټ کولی یم شو. که چېرته زه کنټرول بټن ونیسم دې کې چې کوم ډاټس دي هغه ټول مکمل موږ ته ښودل کېږي. که زه اوس په دې کې تغییر راوستل غواړم هر یو ډاټ چې تاسې ګورې زه لږ غوندې ما دا وخوځولو د سټار نه ما دغسې یو شیپ یا شکل ځان ته جوړ کړلو. که زه چېرته دا شیپ بیا انتخاب کړم بیا کنټرول بټن ونیسم دلته ګورې دا کوچني کوچني ډاټس چې ښکاري دې کې ډېر ډاټس دي. نو په دغه شکل باندې تاسې کولی شئ چې دې کې څه وکړئ تغییرات راولئ. فرض کړه زه په دغه اندازه دې کې تغییر راولم. نو دا موږ سره مختلف شیپس دي دوستانو چې په دې کې موږ تاسې کولی شو دغه ډول څه وکړو تغییرات راولو. اوس دلته یوه بله مسله دا ده چې کټ کاپي پیسټ موږ سره څنګه کار کوي. فرض کړه زه راځم زه به یو بل شیپ انتخاب کړم. زه یو دغه شیپ راخلم او له دې څخه وروسته شیفټ لیفت کلیک سره زه دا ډرا کوم. چې کله مې دا ډرا کړه همدا ډول زه اوس غواړم د دې یو کاپي واخلم. دا فرض کړه ما سره کوم رنګ ده زه به دا لږ کوچنی کړم. شیفټ سره به یې کوچنی کړم چې په یوه اندازه کوچنی شي او تر دې وروسته زه غواړم چې یو بل شیپ هم دلته ډرا کړم او دا وار چې دی زه ریکټینګل اخلم او د دې څخه وروسته چې ریکټینګل مې راواخیست زه دغسې یو شیپ دلته هم څنګه کوم ډرا کوم. دا شیپ هم ما ډرا کړلو. اوس داسې کار کوم چې زه سلیکشن ټول راخلم د هغې څخه وروسته زه دا مې انتخابوم شیفټ سره زه دا انتخابوم. دواړه مې انتخاب کړه. زه غواړم چې دا دواړه څنګه شي سنټر کې شي. دواړه موږ سره دوستانو سنټر کې شوه. تر دې وروسته چې دا موږ سنټر کې که زه ورته وایم دا دواړه اوس موږ سره څنګه شي زه اوس په دې کې یو بل تغییر راولم. زه دا انتخابوم راځم دا څنګه کوم فل کوم دې ته شین رنګ ورکوم. دا هم انتخابوم او دې ته هم زه شین رنګ ورکوم. صحیح ده. زه به دا دواړه شین رنګ کړم. دا دواړه موږ سره شین رنګ شو. صحیح ده. اوس دا دواړه انتخابوم چې کله مې انتخاب کړ کنټرول جي کوم. کنټرول جي یعنې ګروپ کوم یا یې له دې څخه ګروپ کوم. ګروپ په څه معنا؟ اوس ګورې دا ما ګروپ کړ چې کله مې ګروپ کړ دا دواړه موږ سره یو شو ځکه دا دواړه ګروپ شو. که زه چېرته دا له دې ځایه بېرته ان ګروپ کړم او بیا راشم ګورې زه دا اوس موږ سره جلا شو. زه ورته وایم نه دا دواړه دې موږ سره څنګه شي ګروپ دې شي. نو زه دا انتخابوم شیفټ سره دا م انتخابوم کنټرول جي وهمه چې دواړه موږ سره څنګه شي ګروپ شي. اوس چې دا دواړه موږ سره ګروپ شو زه دا انتخابوم دا به لرې کړم تېنه. زما هدف اوس دا دی چې د دې نه زه کاپي رااخلم. کاپي په څو ډوله موږ تاسې رااخیستلی شو په ایلسټریټور کې. یو طریقه خو یې دا دی چې سمپل کنټرول سی کوم کاپي واخیستل شو کنټرول وي کوم ما سره یو دانه کاپي د دې اضافه شو. دوم طریقه یې دا ده چې زه دا داسې کار کوم چې دلته ایډیټ ته راځم د ایډیټ څخه وروسته دا له دې ځایه کټ کوم چې کټ مې که غواړم چې بېرته یې پیسټ کړم ایډیټ ته راځم او بیا یې پیسټ کوم ګورې بېرته موږ سره پیسټ شو. یعنې کټ کاپي پیسټ. دا کاپي په بل ډول چې موږ اخیستلی شو هغه دا دی چې زه الټ لیفټ کلیک راخلم او له دې وروسته زه د دې کاپي رااخیستلی شم.
ګورې د دې کاپي اخیستلی شم، هر ځای کې چې زما خوښه یې زه یې کولی شم چې کېږدم. خو که چېرته الټ لیفټ کلیک تر څنګ شفټ هم ورسره ونیسم بیا د دې کاپي ماته راکوي خو د دې په لیول باندې، دې سره به یو ډول راځي موږ سره، یعنې نه به پورته وي نه به ښکته وي. که زه دا ورته انتخاب کړم دا له دې ځایه ډیلیټ کړم، زه غواړم چې د دې یو بل کاپي واخلم. الټ سره او لیفټ کلیک سره د دې کاپي اخلم خو شفټ هم ورسره نیسم چې دا ونه خوځېږي ښکته او پورته لاړ نه شي، د دې په لیول باندې ماته بل کاپي راکړه. نو ګورې د دې په لیول باندې څنګه شو ماته بل کاپي راکړلو. اوس زه دا ټول انتخابوم، چې کله مې انتخاب کړ کنټرول جي کوم دا ټول موږ سره یو فایل شو. اوس زه داسې کار کوم یو بل آرټبورډ هم ځان ته خلاصوم. دغه کوم لاندې فایل چې زموږ ستاسو دی دا یو آرټبورډ ده. زه نیو ته راځم، کله چې زه نیو ته راغلم دلته ورته سایز ورکوم، فرض که همدغه 500 کې سایز ورکوم او دا کریټ کوم. بل فایل ما سره څنګه شو دلته کریټ شو. زه اوس څه کار کوم د دې کاپي اخلم، کنټرول سی د دې کاپي ما واخیسته، دغه فایل یا دې آرټبورډ ته راوستل غواړم. دلته سمپل کنټرول وی چې پیسټ کړم دا موږ سره همدلته راځي. که زه له دې ځایه دا ډیلیټ کړم او زه راشم لومړي آرټبورډ ته او دلته دا یو ورته انتخاب کړم او دا ورته کنټرول سی کړم. کله مې چې دا ورته کنټرول سی کړ زه دلته راځم او بیا ایډیټ ته راځم. چې ایډیټ ته دلته راغلم دا ځل زه ساده نه پیسټ کوم، دا ځل ورته وایم پیسټ ان پلیس. په دې معنی دغه کوم ځای نه چې دا آبجیکټ ما اخیستی او زما د آرټبورډ په کوم ساحه کې و د دې آرټبورډ په هماغه ساحه کې راته پیسټ کړي. چې کلیک کوم دوستانو ګوري دا موږ سره په دغه ساحه کې پیسټ شو. ولې؟ ځکه چې دلته په دې آرټبورډ کې دا په همدغه ځای کې و. چې کله نوي آرټبورډ ته دا ما را انتقال کړم ما ورته ویل ان پلیس چې کوم ځای کې په هغه آرټبورډ کې و په همغه ځای کې دې آرټبورډ کې هم راته ځای په ځای کړه. نو په همدغه شکل یې راته کاپي او پیسټ راته وکړه. اوس تاسې وګورئ زه دا راخلم دا زه دلته ایږدم او له دې وروسته زه راځم دلته چې کله زه دلته دا فایل زه بیخي نور کلوز کوم. زه به دا کلوز کړم او وایي سیف کوې ورته وایم نه زه دا نه سیف کوم. راځم دا ځل زه دغه یې واخلم. دا مې راواخیسته ایډیټ ته راځم، د ایډیټ څخه وروسته د دې کاپي اخلم، بیا راځم زه دې بل آرټبورډ ته دلته یې پیسټ کوم. خو دا ځل ورته وایم چې دا ماته پیسټ کړه پیسټ ان فرنټ. چې پیسټ ان فرنټ مې که اوس زه د دې رنګ بدلوم تر څو تاسو ته دا معلوم شي. زه دا دې ته بلو رنګ ورکوم. تاسې وګورئ زه سلیکشن ټول په واسطه باندې دا راخلم او دلته انتقالوم. دا پیسټ شوی دی خو فرنټ پیسټ شوی دی. په دغه د آبجیکټ چې دی د ټولو آبجیکټونو فرنټ کې راغلی دی. اوس خو دلته یو آبجیکټ دی که ډېر یې هم د فرنټ کې راځي ځکه ما پیسټ کړی هغه فرنټ مې پیسټ کړی دی. که زه چېرته راشم دا وردا انتخابوم کنټرول سی کاپي راخلم او دلته راځم دا ځل یې پیسټ کوم. ایډیټ ته راځم پیسټ ان بیک. چې کله پیسټ ان بیک ووهم زه بیا رنګ هم تاسو ته بدل کړم. ګورئ دا د ټولو آبجیکټونو شاته راغی. نو پیسټ ان فرنټ او بیک موږ سره دا کار کوي. یعنی په ایډیټ کې موږ ته په ایډیټ مینو کې کټ کاپي پیسټ لرو، پیسټ ان فرنټ لرو، پیسټ ان بیک لرو، پیسټ ان پلیس لرو. یو بل پیسټ هم دلته لرو پیسټ ان آل آرټبورډز. دا موږ سره څه کار کوي ګورئ زه دا ټول انتخابوم دا ډیلیټوم. چې کله مې دا ډیلیټ کړ دا هم زه نو کوم. دا دې ما سره ووسیږي. زه بېرته راځم فایل ته، د فایل څخه وروسته زه نیو ته راځم. کله چې زه نیو ته راغلم زه ورته وایم چې په همدغه سایز کې ماته څو دانې آرټبورډونه راکړه. فرض کړه 4 دانې آرټبورډونه ماته راکړه. او دا څنګه کوم کریټ کوم. ګورئ په یو وخت کې ما 4 دانې آرټبورډونه په ایلسټریټور کې ځان ته کریټ کړه. اوس داسې کار کوم ورته وایم چې ته داسې کار وکړه دغه دواړه ورته انتخابوم سلیکشن ټول په واسطه کنټرول سی د دې کاپي راخلم او بیرته دلته راځم. دلته زه څنګه کوم کنټرول وی کوم نه دلته ایډیټ ته راځم. د ایډیټ څخه وروسته پیسټ اون آل آرټبورډز دا ماته پیسټ کړه خو په ټولو آرټبورډونو کې. ګورئ دوستانو په ټولو آرټبورډونو کې دا موږ سره پیسټ شو. نو کټ کاپي پیسټ پیسټ ان فرنٹ پیسټ ان بیک او پیسټ اون آل آرټبورډز او همدا ډول دغه مختلف شیپونه چې ما تاسو ته کار وکړ چې څنګه تغیرات پکې راوستلی شو، څه ډول ایډیټ کولی شو، ویرایش کولی شو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترېنه برداشت کړي اوسي. انشاءالله په راتلونکي درسونو کې نور هم مخته ځو په دغه پروګرام کې.